اقتصاد له برخې افغانانو ته تازه او زبردست خبر راغی. اسلامي امارت د هرات کندهار د اوسپنیزې کرښې سروې او ډیزاین تړونونه لاسلیک کړل. سلام ستړي مشئ د نن پلاس لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات اهم خبر ته د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د سال واقعه 13مه په یوې خبرپاڼه کې له 5 شرکتونو سره د هرات کندهار اوسپنیزې کرښې د سروې او ډیزاین په برخه کې تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه د اسلامي امارت د یاد وزارت له لوري را بېلابېلو شرکتونو سره شوي دي. په دې تړاو خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد اوسپنیزې کرښې دغه تړونونه یې د 244 میلیونو افغانیو په ارزښت ترسره کړي چې ټول ټال به 230 کیلومتره اوږدوالي کې ترسره شي. د اسلامي امارت یاد وزارت ویلي چې دغه چارې به په راتلونکو 8 میاشتو کې بشپړې شي. د معلوماتو له مخې د دغې پروژو په لومړۍ برخه کې به د هرات شیند پر مسیر 120 کیلومتره اوږدوالي کې او دویمه برخه به یې د شیندن فرا پر لارو سروې او ډیزاین وشي چې دا هم 120 کیلومتره اوږدوالی لري. پاتې دریمه برخه د فرا د مرکز زرنج څخه تر غور پورې، څلورمه برخه کې د غورغوري څخه تر لشکرګاه پوخار پورې او په وروستۍ برخه کې له لشکرګاه څخه تر کندهار پورې د سروې او ډیزاین دا پروژې لاسلیک شوي دي. د اسلامي امارت یاد وزارت خبر ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به په عملي توګه دغه چارې پیل شي. په خبرپاڼه کې راغلي چې تر سروې او ډیزاین وروسته به د یادې ریل پټلۍ د رغنیزو چارو د پیل لپاره اقدامات ترسره شي. اسلامي امارت په وار وار دغه ډول پروژو د پیل کېدو او پلي کېدو خبرونه ورکړي، خو باورونه دا دی چې په عملي توګه بیا د دغو کارونو ترسره کولو راز نښې نه تر سترګو کېږي.